د چا چې کم رواج دی د چا کم طریقه دا چا هم تر اوسه پورې د الله د کتاب په وجه نه ده بدله کړې تا به چېرته نی لیدلي چې یو سړي لباس غیر اسلامي وي او د قرآن اورېدلی وي کور ته ننوتی وي لباس یې بدل کړی نه به یې وګورې یوه ښځه زنانه به ونه ګورې چې هغه نن نه مخکې هغې بې پردګي کوله هغه کلي کې ګرځېده هغه خپلو رشته دارانو کره وتله ننوتله او د الله کتاب یې اورېدلی وي او هغې کې د پردې بیان اورېدلی وي او دا کلکه په کور کې ناسته وي چې نن نه پس به زه بهر نه وځم او به یې نه ګورې داسې ښځه هیڅ یو انسان به ونه ګورې چې هغه یوه ناروا خبره یو ناروا کار کوي او د الله کتاب کې هغه مسله واوري او تا سبا لیدلی وي چې ځان یې بدل کړی وي نه نه او به یې نه ګورې دې ته ویلی کېږي کفر بې آیات الله کفر نور څه ته وایي کفر باندې ځان پوهېږي خلق وایي چې کفر به دې ته وایي چې خلق الله له کنځلې وکړي العیاذ بالله وایي چې زه الله نه منم یا به وایي چې زه رسول الله نه منم یا به وایي چې زه قرآن نه منم یوازې دا کفر نه دی کفر لفظی لغوی معنی وپېژنئ کفر ویلې کېږي انکار ته کفر ویلې کېږي پټولو ته پټول او انکار ہم کافروں کے کافر کافر خدا ہمارا ہم کافروں کے کافر کافر خدا ہمارا توحید کی ہم ہستی واحد خدا ہمارا ہم کافروں کے کافر سمانا منگا د کافرانو منکریو کافر خدا ہمارا زمنگ رب ہم دہا گوئی نہ منکر دے یعنی منگم کافران نہ منو زمنگ رب یہ ہم نہ منی نو کفر انکار تا وی او پټولو ته هم وی زمیندار ته هم کافر وی په لغت کې زمیندار ته کافر ولی وی لغت کې اصطلاح کې نه لغت کې زمیندار ته ځکه کافر وی چې د دانه راخلی په خټو کې پټي نو پټون کې ته هم کافر ویلی شي نو څوک چې د الله احکام پټوي یا انکار تی نکوی انکار دو قسم دے یو انکار دے پا جب باندے یو انکار دے پا عمل باندے انکار پا جب دادے چی سڑے اعلانو کی العیاذ باللہ چی زفلن شے نمنم زد آخرت مثال نمنم یا ورزد قیامت یا رب العالمین یا توحید یا بلشے یا قرآن یا سنت نہ انکارو کی خدا سی چوک نکئی یو دے عملاً انکار کول عملاً انکار دیتا وائی لکت بچی تاوائی چی راشاو دے دل نرازی دے انکار دے گا خجی تاوائی چی راشا دے نرازی معشوم تاوائی چی پاچا دے نپاچی یو بوڑا تاوائی چی دا سے مکواو دے مغسی لگیوی دیتا انکار ہوئی دا انکار چی دے دی سر سڑے کافر گرزی نو دا اللہ دا چمرا قرآن چی دے دا 24 گھنٹے منگتا متوجہ دے دا اللہ احکام متوجہ دی منگا چی کمی زنانا تا گورو نو منگتا دو قرآن آیت مخمخ کیگی چی سترگی خکتا کا تا چی دوبارہ ورطا گوری نو تا دے آیت نے انکار کئی خزی تال 24 گھنٹے قرآن متوجہ دے چی پردو کا مسلمان تا 24 گھنٹے قرآن متوجہ دے عبادت کوا حسد مکوا بغض مکوا غیبت مکوا ناروا مکوا ودنو کی ناجائزہ طریقے سرا ودن مکوا گڑاگانے پکے مکوا وغیرہ وغیرہ بلا شیخ خبری منگا ٹولو نا انکار کو خو عملا منگا اقرار پوش جبی سرن کو عمل سرے کو اللہ زور وردے کلا چی یو زل دراؤنی سی بیا خلاص دل نشتا مسلمانانو خیال دارے چنے جی اللہ دیونی سی خیرات باو کے ختم باو کے ملیان براو غاڑے دعاگانی باوشی اللہ بسڑے پریری نانا بس داد حس مال دے چی خرابی گی دے
یو ځل چې الله سړی ونیسي بیا یې نه پرېږدي. قوي شدید العقاب، ډېر زورور دی، سخت عذاب ورکولو والا دی. و دا خبرې مسلمانانو ته ګپ ښکاري، و دې کې شک نشته چې ګپ ښکاري. لکه څنګه چې فرعون ته ګپ ښکارېده، لکه څنګه چې حامان و نمرود و شداد ته ګپ ښکارېده. هر یوه خبره چې تر څو پورې سړي باندې حال راغلی نه انسان وایي چې کاسې خبره، خو چې کله ګیر شي بیا یې الله نه پرېږدي، بیا نه توبه قبلېږي، نه خیرات قبلېږي، نه صدقه قبلېږي، بیا نه دعاګانې او چغې قبلېږي، بیا یو شی هم نه قبلېږي. بس بیا حال راغلی.